سلامونه خوږو دوستانو، یو ځل بیا درته ښه راغلاست. زه محمد خالد احمد زهیر نننۍ په دویمه ویډیو کې درته ښیم چې څنګه کولی شو موږ تاسو د ثلث خط د بي مرکبات زده کړو. راځو په نننۍ ویډیو کې درته د بي مرکبات تشریح کوم. ګوره کله هم چې بي لیکي دا ټول په کرښو باندې سیده راځي. بیا مو چې کله لیکي دغسې یو غاښ ولیکئ، دا پکې ډېر مهم دی. یعنې دا ټوله بي کې راځي او بي اول سر کې همدا راځي. دا به داسې تاسو یې کرښې په سیده راولئ او دا ځای به نور تاسو دغسې سیده جګ کړئ. دا رقم ده، دا یې بي الف ده. دلته زه دغه داسې ور داخل کړم، دا بي الف ده. بل چې ده بي بي ده. بي بي هم چې کله لیکه هغه دا رقم ته ده. دا رقم ته بي مو لیکله داسې ګوره داسې م که نو دغه لکه د س نه اولنی غاښ نور دې ځای نه دا داسې راځي، دغسې ت راځي. نو تاسو کولی شئ دې ته بي م ورکړئ، ت م ورکړئ، س م ورکړئ، چې هر کوم توري ته تاسو ضرورت لاره. زه راځم بي ت کوم، دا یې بي تی. بل چې کله مونږ تاسو لیکه هغه بي جیم ده. بي جیم هم دا رقم ته ولیکه داسې، دا بیرته داسې شاته راولئ. دا هم چې کله شاته راووسته نو دا به بیرته تاسو داسې کوئ. دا یې بي جیم ده. بل بي جیم مونږ تاسو کولی شو دا رقم ته هم ولیکو. دا به بیرته شاته داسې راولي. کله مو چې دا شاته راووسته نو دلته راځو، دلته ګوره دا به داسې شاته راولئ، له دې ځای سره داسې یو شی راسي، نو دلته به دا تاسو لاندې راولئ داسې، نور به دې ځای کې سیده راولئ دا رقم ته بي جیم. بل چې دا بي دال ده. بي دال مو چې کله لیکه هغه د بي لومړنی بي هم دا رقم ته ولیکله، دا بیرته پورته داسې سیده بوځئ، دا رقم ته کوږ راولئ. کله مو چې دا رقم ته ولیکه له دې سر نه بیرته دا دال داسې شروع کړئ، دا رقم ته مو ولیکه، نور یې دا ځای په دې کرښه باندې سیده راولئ، دا سر یې ورجه کړئ، دا بي دال شو. بل مو چې کله لیکه هغه بي ری ده. بي ری چې ده دوه رقم ته لیکلی شو. یو بي ری هم دا رقم ته ولیکله داسې ساده بي دال ده ښه، دا رقم ته مو لیکله، دلته به ورته نقطه کېږدئ یا ټکی، نو نور بیا دا ځای به تاسو داسې راولئ، داسې مایل غوندې به یې راولئ تر څو یې دا ځای نری ډبل راسي او دغه بیخي چې کوم ده دا نری راسي. دا بي ری ده. بله بي ری موږ تاسو کولی شو دا رقم ته هم ولیکو. دا یې بي ری ده، بي ری. بل مو چې کله لیکه هغه چې دا بي سین ده. بي سین مو چې لیکه د بي سین دغه اولنی غاښ داسې اوږد راځي، دا بل غاښ یې دغسې نری راځي، دا بل غاښ هم دغسې وړوکی راځي او دا ځای به تاسو دغسې راولئ. دلته زما باد ده نو وبخښئ، دا مارکر د شړي ډېره زر زر وچوي. بي سین دا چې ده بي سین ده. بله بي سین هم چې کله لیکه هغه بل چې ده بي سواد ده. ښه بل مو چې لیکه بي سواد. ګورئ دې بې ته دا قلم دغسې کېږدئ، دا نور سیده راولئ دا رقم ته. کله مو چې دا رقم ته سیده راوسته نو له دې ځای نه تاسو دا سواد داسې ورته جګ کړئ او دا هماغه مفرداتو کې چې کوم رقم ته سواد لیکه هماغسې سواد به ولیکئ. دا ځای داسې راولئ، ګوره دا ځای چې کله داسې راوسته نور دا ځای هماغه مفرداتو کې چې څه رقم ته لیکه هماغسې راځي، دا یې بي سواد ده. بل مو چې کله لیکه هغه بي توی ده. بي توی او سواد کې یو شی ده، خو فرق یې دې کې دا شی ده چې هغې کې دا رقم ته خېټه راځي او دې کې خېټه نه راځي، سیده هم داسې ولیکه. نو دلته به بیا تاسو دې ځای کې قلم به کېږدئ، دا به داسې سیده راولئ. کله مو چې داسې سیده راوسته لږ یې تازه کړم، دا رقم ته الف مو چې کله راښکته کوو داسې اوږد بیا راولئ، دا رقم ته منځ کې به راښکته کړئ. دا چې ده بي توی ده. بل چې دا بي عین ده. بي عین هم چې لیکه دا رقم ګوره دا به پورته جګ کړئ، داسې مایل به بوځي لکه دال غوندې، دا به بیرته سیده راولئ، دا به شاته بیرته داسې راولئ. کله مو دا رقم ته شاته راوسته نو دا ځای به تاسو دلته دغسې کړئ، سیده به یې راولئ. دا چې ده بي عین ده. بل هم چې کله لیکه هغه بي فی ده. بي فی هم چې کله لیکله همدا رقم ته بي ولیکئ نو دا ځای داسې راولئ، داسې م که دا ځای به نور دغسې راولئ لکه ساده بي یا ساده فی چې کوم رقم ته لیکله هماغه شان ته راځي.
بی فی. بل هم چې کله لیکه هغه بی قاف ته بی قاف او هغه یو شی د ګوره دا رقم تم که د سمرا اوسه بی بم سیده بوله خدا به سیده نه ولې هم د سی بیلاندې راکته کوي دا چې د سی راځي لکه د سین او سوات غوندې غاښ چې ده دا رقم ته دا بی قاف سه. بل هم چې کله لیکه هغه چې دا بی کاف ده بی کاف هم چې کله لیکه هم دا رقم ده بیا الف غوندې مو لیکه د سی بی سیده بوزي دا به داسې لږ ورته ډبل کړي دا چې او دا چې دغسې راځي لږ وړوکی غوندې دا چې د بی کاف ده. بل هم چې کله لیکه بی کاف پسې بی لام ده بی لام هم چې لیکه دا رقم ته قلم هم ولیکه دا بیرته سیده داسې الف غوندې بوځي کله مو چې دا رقم ته د الف غوندې بوته دا به له هغې خوا نه بیرته داسې راټیټ کړئ تر څو دا لوړې او زورې سره یو شانته شي نو دا ځای به تاسو دلته داسې راولي لکه د سین او سوات غوندې کوم غاښ چې ده دا یې بی لام ده. بل مو چې کله لیکه بی میم بی میم هم دا رقم ته لیکو داسې مو لیکه دا بیرته راولي دا رقم ته داسې دا یې بی میم ده. بل هم بی نون ده بی نون هم چې لیکه دا رقم ته ولیکئ دا نور هماغه د سین غونته کې راځي نو انشاءالله دې کوم هغه سټایلش توري چې دي هغه کوم بی نون مثال وګړي هغه په آینده ویډیوګانو کې موږ تاسو ته وړاندې کوو بی نون. بل چې دا بی واو ده بی واو هم چې لیکه دا رقم ته مو لیکه داسې لکه د قاف هم دی بی قاف هم ولیکه نور به دا ځای به دغسې راولي کولی شي دغه رقم ته ریم ولیکئ دا رقم ته واو دا رقم ته هم کوي نو هغه تاسو خپله خوښه ده زه هغسې نه کومه ځکه ویډیو اوږدېږي او ورقه کې هم ځای نشته ده نو انشاءالله آینده ویډیوګانې به درته A5 ورقو کې هم دا رقم ته A4 نه له غټو ورقو کې وړاندې کړم. بل چې دا بی واو پسې بی هې ده دا یې بی هې. بل چې دا بی لام الف ده بی لام الف هم بی الف هم دا رقم ته ولیکه ور دا ساده بی الف ته دا ځای کې به داسې راسي لکه هغه واو ته چې کوم رقم ته ورکوو یا ری ته دا رقم ته د دې ځای نه به الف دغسې به راکش کاږي دلته به لږ داسې یو ډول غوندې ورته ورکړي دا بی لام الف سو. او بل هم چې کله لیکه هغه بی یې ده بی هم چې لیکله دا رقم ته هم داسې ولیکه نو دا به بیرته داسې راولي کله مو چې داسې راوسته شاته نو دا ځای به تاسو داسې راولي لکه د سین غوندې هغه وروستنی غاښ شي دا بی ده. بله بی هم چې کله لیکه هغه په دا رقم ته ده داسې بی هم ولیکه نور دا ځای به دغسې سیده راولئ او بې ته به دلته ټکی ورکړي دا وه د ثلث خط د مرکباتو اوله برخه یعنې د بي مرکباتو. که چیرې مې ویډیو خوښه شوې ویډیو حتما در سره لایک کړئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.